دوستانو د جنرال موبین یوه ویډیو تر هر څه له مخه پر سکرین باندې له تاسو سره شریکه کوم. یوه لایف مرکه ده چې ډېره په زړه پورې او خوندوره او پر مهمو موضوعاتو خوندور بحث یې کړی ده. له تاسو سره دا مرکه شریکه کوم. راځئ تر هر څه له مخه د موبین صاحب دا مرکه وګورو، لغه نه بعد خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوم. د پارلمان وکیل باید غل نه وي، د مواد مخدرو قاچاقبر نه وي، قاتل نه وي، زورواکی نه وي. په نیم پارلمان د زیاته حصه یوازې یو دوه درې کسان د ګوتو په شمار په پارلمان کې داسې وو چې هغه غله نه وو، غاصبین نه وو. د پارلمان د وکیل کار دا ده چې حکومت خپلې منطقې ته، فرض مثال د ما د لوګر نه ابوبکر د پارلمان وکیل ده، دی به بودیجه له حکومت نه رااخلي، په خپله منطقه کې په خپله حلقه کې چې کوم ځای کې ده رایه ګټلې ده، دلته به د باسازۍ کارونه کوي، په شفافیت باندې به یې کوي. نو دغه 200 250 300 د پارلمان وکیلان دا دي چې مخلص وزیران حکومت ته معرفي کړي. فرض مثال اشرف غني د مالیې وزیر پارلمان ته ولیکه د باور د رایه ورکولو دپاره. په پارلمان کې وکیلان ترې راټول سول چې ماته به دومره ډالر راکړې، زه رایه درکوم، ماته به دومره راکړې، ماته به دومره راکړې. اوس دا جمهوریت شو. ته خدای چې یو وزیر دی د اسدالله خالد، د مالیې وزیر، داخله وزیر، دا ټول دی، ټول د انوارالحق هدیه خبرې پرتې دي چې په پارلمان کې وکیلانو ته وکړي چې تاسو مفسدین یاستئ، تاسو د مالیې غلا کوونکي یاستئ، او زه چې راغلی یم که څوک رایه راکوي رایه دې کړي، که نه زه پیسې چاته نه ورکوم. د پارلمان د چوکۍ په خاطر چې رئیس ټاکه 2 میلیونه ډالر په پارلمان کې تقسیم شول. 2 میلیونه په اول راوند کې چې کله 50 جمع یو رایه دوی ونه ګټله، اکثریت بیا انتخاباتو سول چې هغه وکیل د خوست یو وسم شاید حال ده چې فساد پکې وشو، بالاخره هغه د کنارابونو د تشنابونو ټیکهدار د پارلمان رئیس شو. وزیران د همدغه پارلمان نه په رشوت باندې تلل بیرته د باور رایه ترلاسه کوله. راغلو د ولسمشر انتخاباتو ته، لومړی ځل انتخاباتو شو، اشرف غني رایه وګټه، مرد مقابل چې و ډاکټر عبدالله و. رایه وګټل سول، اشرف غني وګټله، عبدالله ویلې زه نه منم. ولې نه منې؟ دا خو جمهوریت ده، دا خو د خلکو حکومت د خلکو پر زه نه منم. ولې نه منې؟ ما ګټلې ده. چا ویلې چې ګټلې ده؟ انتخاباتو کمیسیون درغلي کړې ده. اوس زه په دې کیسه کې نه یم چې د انتخاباتو کمیسیون غل ده که کرزی غل ده. زه دغه رایه درته ښیم. ډاکټر عبدالله خپل هغه واخیسته، په خپل زور باندې نیم حکومت یې ونیو. بیا انتخابات شول، بیا کرزي وګټه، عبدالله براله ویل چې نه منم، نه منم، انتخابات باید دویم راوند ته لاړ شي. کرزی مجبوره که دویم راوند ته چې انتخابات لاړ، عبدالله ویل چې زه نه کوم، زه دویم راوند ته نه ځم. ولې نه ځم؟ ما ګټلې ده. بس ایسته کرزی بیا ولسمشر اعلان شو. دا د دویم راوند د انتخاباتو د دیموکراسۍ نغارې. د کرزي میعاد پوره شو، بیا انتخاباتو شو، اشرف غني او ډاکټر عبدالله سره مرد مقابل شو. یو سړی چې په دیموکراسۍ کې په جمهوریت کې یو وارې ماته وخوړل، هغه دویم وار د دې هغه نه ده چې هغه د بیا انتخابات ته ودرېږي، خو دوی ودرېده، صالح او فلان او چغو پغې شروع کړو. ها 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 جانکیري راغی، د خلکو رایه په لغت ووهه، اشرف غني او د عبدالله ګډ حکومت یې جوړ کړ. ګډ حکومت یې جوړ کړ. دلته د جمهوریت او دیموکراسي بیا څه معنا، رایه څه معنا، د خلکو د مصارف د افغانستان د غنه په میلیونونو ډالر چې په رایه انتخاباتو باندې ول، دا څه معنا. خو جانکیري به راغلی، اشرف غني به ولسمشر، عبدالله به الکلینار. بیا دا حالت دې حد ته ورسېده چې اول وار د انتخاباتو کې اشرف غني چې کله انتخاباتو ته ودرېده، غواړي وعدې وکړې، طالبانو مکمل ټولو سایټونو ته اعلان وکړه چې د انتخاباتو په وړاندې به تاسو مزاحمت نه کوئ. یعنی د طالبانو مرسته هم در سره سوله. تا به یاد ولسوال صاحب دویم وار انتخاباتو شو، بیا هم دغسې غوبال شو، زه نه منم، زه نه منم، زه نه منم. طالبانو ویل ستاسو یې نه منئ، ودرېسئ موږ یې در باندې ومنو. اوس ډاکټر عبدالله هم مني، کرزی هم مني، خبرې دې خلاصې شوې. اشرف غني هم نه اشرف غني هم مني. هسې چا ویلې زه نه منم، هغه هم مني. نو چې نه مني، نو دغه طالبو چې په ټولو یې ومنه،
تاسو په انتخاباتو لانجه وه یو ویل زه منم بل ویل زه نه منم نه په خپل مابین ما قبول ندارم چې طالبان پې راغله څنګه ده وایي منې چې ته نه نو زور قالب نه لري نو ته اوس د همغه جمهوریت تعریف ما ته دلته کوې ولسوال صاحب دا پاکستاني ته به واخ ورکړو ته د مایک بان که مایک خلاص نه کړې زه بیا د خوله در باندې ماتوم امیر صاحب کمره دې خلاصه کړه السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته استاد جنرال صاحب محترم وعلیکم السلام اوریدونکو ته قاری ګله جنرال صاحب محترم الله دې قدرمن لره ډیره بخښنه غواړم د لابر وخت مې ونیول خو زه خاص دغه ولسوال په ناموس کوم کس ته خاص دې لپاره درته راغلی یم دا زه او د یوې متکي یو جنرال صاحب محترمه له ده چې بعضې پوښتنې زه لرم د یو کلي د یو کلي زه لله الحمد امارت اسلامي عسکر او د وطن د خپلواکۍ لپاره مې جګړه کړې او زه له دا پوښتنه له ده چې مله کوم چې تا کلی کاریزونه اوبه لري تا څوره ویالې دغه بیا رغونې کار کلي ته کړی لا تا کلي ته نور څه متحد کړی دی دا یو پوښتنه هم له ده چې نه کوم ځکه دی ځان نظامي بولي چې ما نظامي جګړه کړې په ویستلو په ډبولو په ډبرولو دې باندې زه پوهېږم دا د مسلک ده زه دته دا خبره کوم چې د تا په کلي کې په مو باندې چاپه وولیدله په 2018 کال کې د تا د کلي مدرسه بمبار سوه د مولوي صاحب کریم کور بمبار سو مولوي صاحب کریم په شمول د ټولو بچیانو شهید سو شهادت یې ورسول د خلیفه صاحب عبدالرزاق مدرسه کور مسجد ټول بمبار سو او د تا په کلي کې هغه ځوانان چې متحده عربي اماراتو کې اوسېدل دغه شاهین ته یې پاسپورټونه ورښکاره کړو چې موږ مسافر یو خو بیا یې په شهادت باندې ورسول زه دا پوښتنه ده چې کومه چې دې مسافرو پوښتنه ده ولې یې شاینه نه وکړه بله خبر دې خو ته به راسو زه د تا په کلي کې اوسېدم یو مهاجر طالب وم ته په دا خپل کلي کې چې په 2001 کال کې امریکا یرغل وکړو په افغانستان باندې قبضه وکړه له 2001 کال تر 2021 کال پورې یوه ګنټه حکومت راوکړه چې تا په خپل کلي کې کړی لله الحمد 2001 کال تر 2021 کال د تا په کلي کې مجاهدینو قرار لرول او موږ مهاجر مجاهدین دغلته اوسېدلو تا له کلي مو پلانونه نیول او په دښمن باندې مې حملې کولې اوس هم دا درته یم د تا د کلي مشران مجاهدین زه ضمانت کوم که صفي الله ده که شمشاد ده که شاکر مولوي صاحب ده د ټول نظامي مسؤلیت زه به غاړه اخلم راسه ته خپل کلي ته راسه که ته د خپلو خلکو په ډبرو ونه وویستلې بیا به زه لاس ته بنګړې اچوم ځکه چې ته په خپل کلي کې یو ډېر بد یو بدترین تاریخ لري ته ته ګوره زه هغه طالب یم چې تا چې خر ادب د ډېرې جناز صاحب د ناستې راخلاصوی او اوبه به دې پېښېځولې او د مو ملګري په دستګاه کې په تا غږ وکړو تا څه ویل ته هغه څوک یې چې بندې به راوتې جومات تر مخ به د خپلې شیرینې مور او پلار پسې غږېدلې دغه علامه ده چې تا ویلي و چې په کور کې یو څه دربی شی سوی ما ته حدیث شریف راغله دا د الفاظ یې کارول نو زه ته چې دلته راځي د افغانستان د ازادۍ د استقلال خبره کوي ته ورس هغه د خپلو مظلومو کلیوالو بازخواستې وکړه ته راسه نن د کلي د یو کلینیک نه لري کلی دی دا اوس په امارت کې کلي ته انټینه ورسېدله د افغان بیسیم د تا کلي کې شبکه نه وه د تا په کلي کې ابتدایه مکتب نه و د تا په کلي کې 2 ګزه ویاله پخه جوړه نه وه د تا کلی خو بیا یم زه د سینه پسې نیولی وم زه مهاجر طالب وم د دښمن هم د ساتلم پټولم هم دی رزق هم دی راپسې رسول مالي حمایت مې هم دی کول حتی تر څنګ مې ولاړو شهیدان هم سول سره مګر تیله دې کلي پسې اخیستی وي تر نن ورځې پورې له کلي ورکې راسه نن کلي ته خپلو کلیوالو په ډبرو نه وویستلې پسې وای نه اخیستلې ما ته بنګړي راواچوه ته څنګه نن د ازادۍ خبرې کوي نن د افغانستان د استقلال خبرې کوي استقلال هغه موږ احمد شاهي غرور په ځان کې لرو زه چې له کټوازه مهاجر د تا کلي ته درغلی وم د پیسو په خاطر نه وم درغلی نه مال تا سره د ولایتو هغه متل دی لوګر چناران مو نو سره کړی ما تا جګړه چې وه هغه د ازادۍ جګړه وه تا غلامي کوله د پیسو لپاره وتلی وې مګر ما خپل سر زر کړی و خپله مورجان خپله ادب دی خپله بیبي بچیان مې پرې کې تا په کلي کې اوسېدم نه مې پیسې وې هره سانه د ما مرګ وه له پاس هم ډرون ویستله ما په کته زمیني باندې هم د ما مرګ خو بیا ما د ازادۍ جګړه کوله او لیل الحمد په خپل همت او د شهیدانو په قربانۍ سره خپل هدف ته ورسېدلو بله کیسه دغه شاهین په خربین کې په موږ چاپه واچوله د تا په کلي کې 2 وارې چاپه واچوله یا خیل ته رالو دوی ته مو دا چیلنج ورکړی ډایلاګ پیل کړی ده اوس انزله ډایلاګ نه پیلوم زه حقیقت درته یم زه تا ښه پېژنم
نو جنرال صاحب محترمه موږ دې ته چیلنج ورکړی شاهین به ښه پیژني چې د امریکایانو یو غټ رزیل غلام و دوستانو دا و د موبین صاحب یو مرکز له تاسو سره می شریکه کا راځو د موبین صاحب خبره ته یقیني حقیقت هم داسې ده چې په تیر جمهوریت کې د افغانستان په حکومت کې هر وخت خپل کوشش کوي چې څنګه ځان پوره کړي که هغه اوس پر امارت باندې مثلا تنقید کوي حق د تنقید نه لري هغه کس باید پر امارت بالکل امارت باندې تنقید د هر افغانستان د هر وګړي حق ده دا نسی امارت له جنت راغلی ده بالکل دا حق لري چې تنقید ور باندې وکړي مشوره ور باندې وکړي او په دې حکومت په چلولو کې مرسته ورسره وکړي ونډه ورسره واخلي خو تنقید د هغه چا حق ده چې هغه د هیواد ته خدمت کړی تنقید د هغه چا حق ده چې هغه ولس ته خدمت کړی تنقید د هغه چا حق ده چې هغه تنقید د ده په داسې معنا وي چې په حقیقت سره دی د ولس غمخوار او د وطن او د هیواد غمخوار د ولسوال صاحب په شمول باندې ټول نه په تیر جمهوریت کې خلک مسلمانان خلک کې وو د هیواد د ساتنې لپاره ځان هم قرباني کوي تر هر څه تېرېدلو خو بدبختانه قدرت یې کار نه کوي بدبختانه واک یې نه درلود او اختیارات یې نه درلود واک اختیار یې د بل په لاس کې و نو هغه د نه پرېښودل سولو نو هغه څوک چې په خپل کلي کې لکه کم چې دغه مجاهد له دې موبین صاحب سره په مرکه کې وویل چې په خپل کلي کې یو انسان بد معرفي سوي چې یو چا په خپل کلي کې خدمت نه کړی چې چا په خپل پلرني په خپل نیکهیي کلي کې خدمت نه کړی د ولس لپاره نو هغه څنګه د ولس غمخوار ځان بولي هغه څنګه د ازادۍ لپاره غږیږي هغه څنګه دا خبرې کوي چې ما د هیواد ما د وطن ما د ولس لپاره خدمت کړی ده ګوریا پښتانه متل کوي اول ځان بیا جهان هر کس که په جمهوریت کې په انتخاباتو راځي هغه اولین کوشش کوي چې خپل علاقه آباد کړي هغه اولین کوشش کوي چې خپل کلی آباد کړي هغه اولین کوشش کوي چې خپل شهر خپل بازار هغه آباد کړي او هغه ته ترقي ورکړي نو ولسوال صاحب چې په خپل کلی کې آبادي نه ده کړې ولسوال صاحب چې په خپل کلی ته ترقي نه ده ورکړې ولسوال صاحب چې خپل بازار ته ترقي نه ده ورکړې او په خپل کلی کې لکه د مجاهد په وینا باندې چې د طالبانو د مشرانو د مجاهدینو او هغه مجاهدین چې هغه یتیمان بچیان لري د هغو ټولې ذمهواري به موږ واخلو چې تا ته به نقصان نه ورسوي تا ته به هېڅ بد رد نه ووایي خو د دې محلې د دې کلي وګړي د دغه خلک تا نه پرېږدي ولې نو دا خو معلومه شوه چې تا په دې کې بده ګزاره کړې ده تا له دې خلکو سره ظلم کړی ده تا خلکو ته خپل حقوق نه دي ورکړي حقوق خو څه کړې پر هغه سربیره د ظلم هم ورسره کړی ده نو ځکه ته د دې حق نه لرې چې داسې خبرې وکړې بل لکه موبین صاحب چې ویل یقیني ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم ویله که د پاکستان جمهوریت ته وګورو هم دغسې ده که د افغانستان جمهوریت ته پخوا کتلي و هم دغسې ده هر سړی چې پر سر د اقتدار راځي غل هم وي هر سړی چې پر سر د اقتدار راځي مثلا د مواد مخدر یا منشیاتو کار هم کوي هر سړی چې پر سر د اقتدار راځي هغه څه کوي چې خپله کورنۍ صرف او صرف خپل عیال او خپل ځان آباد کړي د نور ولس د نور هیواد د نور وطن غم هیڅ نه ده ورسره خپل ځان آبادوي